بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د سره درسره لیدلي وي. ګران زده کوونکو، زموږ لوستونه د حساب دویم څپرکي ته رسېدلي ول چې دویم فصل هم شروع کړم. دویم فصل تام عددونه ول، د هغې په د جمع په عملي باندې وغږېدو. هیله ده چې یو څه ترې زده کړي او نور ملګرو ته هم دا ویډیوګانې ورسوئ او کوشش وکړئ چې نور درسونه په دې چینل کې درسره وګورئ. فزیک، کیمیا ټول درسونه شروع دي. پلیلیستو باندې کلیک وکړئ. زلم چې پښتو درسونه وایي درسره او که دري وایي. انشاءالله کوشش کوم چې ټول درسونه په همدغه چینل کې چې ستاسو چینل ده، زه کوشش کوم چې ټول درسونه تاسو په ژبه پښتو یې دري ټول درته پوره کړم. تاسو هم کوشش وکړئ چې د دې په خپرولو کې ما سره کومک وکړئ تر څو دغه هغه چې ما شروع کړی ده، دغه لاره چې مثلا ما شروع کړې، او زه غواړم چې دغه درسونه ټول زموږ ملګرو ته، ټول افغانانو ته په دري ژبه، پښتو ژبه چې هر چېرته یي د خپل مورنۍ ژبه باندې دا شیان زده کړي او عمومي ډول چې لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې کار کړی ده چې عمومي شکل ده. یعنې داسې نه ده چې مکتب کتاب هم تشریح کړی، مکتب کتاب باندې وغږېږو. موږ عمومي درس ورکړو. دغه عمومي درس بعد انشاءالله دا ټول کتابونه هغه کې، یعنې کله کیمیا موږ د کیمیا عمومي اثر نه تر اخره پورې تاسو وګورئ، تاسو به د 10م 11م 12م 9م 8م 9م ټوله کیمیا زده وي. یا د همداسې فزیک هم دغسې، یعنې عمومي ټول شیان په نظر کې نیسو، ټول مسایل کنکوري ټول شیان په نظر کې نیسئ ده. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې دا ټولو ملګرو ته ورسئ. ګران زده کوونکو، نن راځو د تام عددونو درېیم لوست کې یو چې موږ د دویم عملیه په تام عددونو به ووایو چې هغه د تام عددونو د تفریق عملیه ده. ګران زده کوونکو، د تفریق عملیه ګران زده کوونکو موږ تاسو سره مخ ته بیایو. کله چې سوال موږ ته راکول شي، دا به تاسو اول جمع ته اړوئ. یعنې تفریق عملیه چې چا درکړه چېش ته به یې اړوئ؟ جمع ته. جمع خو هم زده ده، جمع به هماغسې څه رقم چې زده کړی یم د مخکې لوست نه هماغسې به یې اړوئ. یعنې چې نه لري، نوی چې نشته پکې. صحیح ده، نوی چې پکې نشته، د اول به یې جمع ته اړوئ، بعد د هغې نه به یې حلوئ. څه رقم به دا کار کوئ؟ د مفروق علامه به تغییروئ، که مثبت و منفي کوئ به، که منفي و مثبتوئ به. علامه هم چې تغییر کړه، خپله د تفریق عملیه بدلېږي جمع ته، بیا جمع غوندې مخ ته ځئ. څه رقم موږ لیکو چې مثبت 2 منفي شي د مثبت 3 سره څخه دغسې. تاسو به څه کوئ؟ دا به جمع ته اړوئ. دغه د مفروق، دا مفروق منهو ده، دا مفروق ده، دغه علامه تبدیل کړئ. دا مثبت ده، منفي شو. دا چې منفي شو دا خپله جمع ته وړي. ولې وړي؟ اوس پرې غږېږو. دا خپله جمع ته وړي. دا چې جمع شو اوس یې جمع کړئ. صحیح ده. اوس دې ګورئ، دا مثبت، دا 2 ده، دا 3 ده. عددونه مخالف علامه شو. جمع کې موږ ویلي چې عددونه مخالف ول، نو تفریقوئ. 3 ونه چې 2 لړ شي 1. صحیح ده. علامه د چا نه اخلي؟ علامه د غټه ده. 3 غټ ده، علامه یې منفي ده، نو منفي 1 د دې ځواب شو. صحیح ده. لکه ګورم بل سوال، مثبت 12 منفي شي د منفي 10 داسې. اول به د مفروق علامې ته تغییر ورکوئ. دا علامه مثبت کړئ. دا چې مثبت شو دا خپله جمع ته واوښته. جمع شوه، اوس هم علامه شول. 1 10 12 او 10 22. ځواب چېرته؟ یا هم داسې منفي 20 ده ګران زده کوونکو دلته. صحیح ده. او بل منفي کوو د مثبت 10 دلته. صحیح ده. تاسو به اول د دې علامې ته تغییر ورکوئ. دا علامه چې تغییر شي نو دا خپله جمع ته وړئ. منفي نه یو منفي 10 او 20 څو کېږي 10. نه ساده دغسې یو کار، نوی کار پکې نشته. دا ولې کوو ګران زده کوونکو؟ تاسو ګورئ دلته مثبت 4 لرو ګران زده کوونکو، دلته منفي 3 لرو. صحیح ده. او دلته هم منفي 4 وایي. دا جمع که یا تفریق که. که دغه شی موږ دغه عدد دغه سوال موږ سطري حل کړو ګران زده کوونکو. سطري داسې حلوو چې د مثبت 4 نه، صحیح ده که نه، مثبت 4 نه منفي شي، مثبت 4 نه منفي شي څه شی؟ منفي 4. صحیح ده. د مثبت 4 نه منفي شي منفي 4. اوس مثبت 4 په خپله مثبت، دا ګورئ ګران زده کوونکو، منفي په منفي کې یا منفي ضرب منفي دلته خپله مثبتېږي. یعنې دې لپاره چې دغه علامه په دې کې ضربېږي موږ د علامه تغییروو. دا په دې کې ضرب شو، منفي په منفي کې مثبت. مثبت څو شو؟ 4. د مثبتو څخه یو مثبت 4 4 8. مثبت څو شو؟ مثبت 8. ځواب یې راووته مثبت 8. خبره پوه شئ انشاءالله. دی یې لږ د نور سطري سوالونه هم لري ګران زده کوونکو. مثلا ووایي چې مثبت 4 منفي شي د منفي 3 او منفي شي منفي 2 او منفي شي مثبت 15. داسې دا سوال حل کړئ. هماغه جمع غوندې لیکئ. مثبت 4 په خپله ولیکئ، منفي ضرب منفي مثبت 3، منفي ضرب منفي مثبت 2، منفي ضرب مثبت منفي 15. دا 3 عددونه هم علامه دي. مثبتو څخه یو علامه 4 و 3 و 2 9 مثبت 9 منفي 15. نو ځواب یې دلته راوځي ګران زده کوونکو. د 9 نه چې 15 لاړ شي 4، علامه د 9 نه مثبت ده، مثبت 4 یې د زموږ سوال ځواب راوځي. ډېر ساده موږ ته هم چې کار کړی. یا بل سوال د ګران زده کوونکو، مثبت 12 منفي شي د منفي 10 څخه منفي شي مثبت 14 او منفي شي منفي مثبت مثلا 10. داسې دا سوال حل کړئ. تاسو ورته مثبت 12 په خپله منفي ضرب منفي مثبت 10، منفي په مثبت کې منفي 14، منفي په مثبت کې منفي 10. منفي 10 او مثبت 10 متضاد عددونه خلاص شو.
پاتې شو مثبت 12 منفي 14. 14 نه 12 لړ شي یو پاتې کېږي، علامه به د چا نه ورته راواخلې 14 لوی ده د 12 نه، علامه به د دې نه واخله منفي یو به څه شوي ځواب شي. ځواب د سوال څه شو منفي یو. یعنې دا لومړی سوال او دا دویم سوال چې انشاءالله حتما پې پوه شوي یاستئ. ولې جمع زده یي دا بیخي زده دی، مغه جمع سوال نه دي، فقط علامه خو دوخه شوې ده. صحیح ده. دریم سوال مثلا ګران زده کوونکو حلوو مثلا منفي 4 منفي 2 منفي 15. صحیح ده. دا راته نو موږ وایو منفي 4 په خپله منفي ضرب منفي مثبت څو کېږي 2 منفي په منفي کې مثبت 15. اوس منفي 4 په خپله مثبت 2 مثبت 15 مثبت 2 کېږي، د وو نه چې 4 لاړ شي 3 علامه د وو نه واخلئ مثبت څو شو مثبت 3. دغسې ساده حلېږي. بعضې عبارتي سوالو ته یې ګران زده کوونکو مثلا متوجه اوسئ. موږ ته ویل کېږي مثلا 4م سوال به داسې ووایي، موږ ته وایي د مثبت 2 نه ګوره عبارت کې ورته وایي د مثبت 2 نه منفي 6 منفي کړئ. ګوره د مثبت 2 نه منفي 6 منفي کړئ. نو موږ لیکو چې مثبت 2 نه منفي کوي منفي 6. نو مثبت 2 به په خپله ولیکو، منفي کې مثبت 6 به شي، د مثبت 2 نه به یو مثبت 6 او څو کېږي 14. نو ځواب به مثبت 14 راوځي. او سوال دا داسې هم کېږي چې موږ ته وایي چې مثبت 2 د منفي 6 نه منفي کوي. ګوره سوال فرق وکړه، مثبت 2 هغه بل شی او مثبت 2 نه منفي 6 تفریق کوي که نه. او دلته وایي چې د مثبت 2 چې دی د منفي 6 نه تفریق کوي، نو بیا به منفي 6 اول لیکئ، منفي به ورکړئ، مثبت 2 به ولیکئ. صحیح ده. منفي 6 په خپله منفي مثبت کې منفي و. صحیح ده. دا دواړه چې جمع کې منفي څو کېږي منفي 14. ځواب یې منفي 14 راوځي. دا ساده موږ دا عملیه مخته. بل عنوان چې موږ د تفریق په عملیه کې وایي هغه ګران زده کوونکو چې ده د تام عددونو د تفریق عملیه خواص. صحیح ده. خواص به هم وایي. سره کوم چې په طبیعي عددونو کې د دې د خواصونو موږ تشریح کړي، په تام عددونو کې بعضې خواص لري، هغه باید په یاد کې وساتو او تاسو دواړه بیا مقایسه کې وګورئ چې څه فرقونه به بل سره لري. صحیح ده. لومړی خواص چې دا د دې کې ګران زده کوونکو هغه چې ده د تړلي سټ خاصیت ده. د تړلي سټ خاصیت چې ده ګران زده کوونکو د تفریق په عملیه کې د تام عددونو په عملیه کې موجود ده. یعنې که چیرې موږ ته 2 تام عددونه راکول شي، یعنې A منفي B شي او C جواب راوځي، نو دلته M چې دا ګران زده کوونکو تام عدد ده، B تام عدد ده، ځواب به هم چې وي تام عدد وي. نو تړلی سټ شته ده، تړلی سټ خاصیت دلته موجود ده. لکه مثبت 15 منفي شي د منفي 2 څخه. صحیح ده. چې دا موږ ساده کو ګران زده کوونکو ځواب به راوځي مثبت 2. مثبت څو 2 ولې دا ضرب شي مثبتېږي مثبت شي. صحیح ده. منفي کې مثبت 2 مثبت 2 مثبت 15 مثبت 2. نو دلته مثبت 15 چې د ګران زده کوونکو یو تام عدد ده، منفي 2 یو تام عدد ده او مثبت 2 چې راوته یو تام عدد ده. نو تړلی سټ خاصیت موجود ده. دویم خاصیت ګران زده کوونکو هغه چې تبدیلي خاصیت ده. تبدیلي خاصیت ځایونه بدلول. د تفریق په عملیه کې موږ ځایونه نشو بدلولی. یعنې A منفي B چې کله کوو هیڅ کله دا مساوي نه ده د B منفي A سره. دا بیله معنا ورکړي، بیل ځواب درکړي او د بیل ځواب درکړي. مثلا موږ وایو مثبت 2 نه منفي کوي منفي 3. دلته ځواب که ضرب کوي تاسو به ځواب راوباسئ ځواب به راوباسئ ګران زده کوونکو چې مثبت 15. او که ووایي چې د منفي 3 نه منفي کوي مثبت 2 نو ځواب به راوباسئ چې منفي 15. چې دواړه ځمکه او اسمان سره فرق لري. نو دا خاصیت د تبدیلي خاصیت چې ده د تفریق په عملیه کې د تام عددونو موجود نه ده، چې هلته طبیعي عددو کې موجود نه. دریم خاصیت چې ده ګران زده کوونکو هغه دا دی چې اتحادي خاصیت. کله چې داسې وي A منفي B منفي C. صحیح ده. او که راوځي تاسو اتحادي خاصیت هم دلته نشته. داسې نه کېږي چې هر 2 دانې چې تفریقوي تفریقي نه، سر نه به شروع کوي تفریقي به. صحیح ده. یعنې داسې نه کېږي چې تاسو اول دا دواړه تفریقي بیا راشي دلته تفریقي، یا دا دواړه تفریقي بیا لاړ شي هغې نه تفریقي نه. بعض ځایونو کې شاید صدق وکړي خو ټول ځایونو کې صدق نه کوي. نو دا عملیه دلته دا خاصیت دلته هم نشته ده. څلورمه خبره ګران زده کوونکو هغه د عینیت عنصر ده. د عینیت عنصر چې د ګران زده کوونکو د تفریق په عملیه کې نشته ده، یعنی مطلق نشته ده. مطلق په دې معنی چې د ښي خوانه او چپ خوانه داسې عنصر نه لرو چې په عملیه کې داخل شي رامنځته شي او هېڅ توپیر په حاصل کې رانه شي، یعنی حاصل ته تغییر ورنه کړي. داسې عدد نه لرو. یعنی داسې هر رقم عدد چې یعنی داسې عدد نشته چې د تفریق په عملیه کې داخل شي او عدد کې تغییر رانه وړي. دواړه خواږه موږ ته عنصر یې داسې تعریف کړی چې دواړه خوانه باید راشي. صحیح ده. یو خوانه نه، یو خوانه که صدق کوي بل خوانه نه کوي نو هغې ته بیا مطلق نه ویل کېږي، نسبي ویل کېږي. لکه موږ وایو چې ګران زده کوونکو که وایو چې A منفي 0 نو موږ لیکو چې A، او که وایو چې 0 منفي A نو بیا ځواب راوځي منفي A. نو تاسو پوهېږئ چې دا دواړو توپیر وکړي، یو بل سره یو رقم نه دي. نو دا خاصیت دلته نشته ده. لکه د منفي 3 نه صحیح ده منفي کوي 0 ځواب یې راځي منفي 3 او 0 منفي کوي د منفي 3 نه چې ځواب یې راځي مثبت څو راځي مثبت 3. داسې
ځوابونه فرق کوي سیده. نو خي خوانه موجود د خي خوانه صدق کوي، د چپ خوانه صدق نه کوي، نسبی دی اما مطلق نه ده. خو موږ ته مطلق پکار ده. نو دې لپاره وایي چې د تفریق په عملیه کې د تام عددونو د عینیت عنصر موجود نه ده. سیده ګران زده کوونکو، دغه بعض خواصو ګران زده کوونکو چې بعضې موجود او بعضې موجود نه وو، هیله ده چې دا هم درسره لیکلي وي او یو څه هم ترې زده کړي وي. دا و د نن درس. ښه وخت ولرئ. په مخه.